سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نن راغلي یو د رحمان بابا علي لیسې ته. د رحمان بابا فارغانو لپاره تاسو اوس چیرته یئ؟ که ته د رحمان بابا لیسې فارغه یې، دا ویډیو یوازې ستا لپاره ده. یو سوال لرم، هغه څوک چې دلته یې سبق ویلی، اوس ژوند مو څنګه روان دی؟ موږ به هر سهار دلته راتللو، ځینې به ناوخته وو، خو ځینې به د امتحان نه وېرېدلو، خو بیا هم خوشحاله وو. هغه وخت مو فکر نه کاوه چې یوه ورځ به جلا سو، هر څوک په خپل طرف ته ولاړ سي. نن ښاید یو څوک ډاکټر دی، بل انجینر، بل تجارت کوي، خو یوه خبره مشترکه ده، موږ ټول د رحمان بابا شاګردان یو. که ته دا ویډیو ګورې، راته ولیکه چې اوس څه کوې او په کوم کال فارغه شوی یې. هغه ځای چې موږ تاسو پکې د ژوند شېبې تېرولې او د خوشحالۍ ډک وختونه مو تېرول. راځئ یو ځل بیا ټول فارغان دلته راټول کړو. دا ویډیو شیر کړئ ترڅو نور ملګري هم پیدا شي، ترڅو هغه پخواني خلک یو ځل بیا سره یو ځای کړو. که غواړئ داسې نورې خاطرې وګورئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تاسو اوس هم ګورئ چې ځوانان په میدان کې د والیبال لوبه سرته رسوي. په دې میدان به موږ د کرکټ لوبه کوله او دلته به څو ټیمونه وو چې هغو به د سیمپو په پرتله مسابقې کولې. ښه وختونه تېر سول، هېڅکله هم د تېر وختونو یادونه نه هېرېږي او هغه خلک چې موږ په دې مکتب کې وخت تېر کړ، د یوه یاد مو هم له ذهنه نه دی وتلی. نو حتما تاسو به هم داسې خاطرې لرئ، نو هیله ده په کمنټو کې راسره شریکه کړئ چې تاسو له دې لیسې څخه کومې خاطرې لرئ. مننه.